رسول الله صلی الله علیه وسلم منا کې ناس مشرکین مکه ورته راغله ورته ویل موږ ته معجزه وښایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا مطالعه وکړه بره وکتل الله رب العزت سپوږمۍ دوه ځای کړه نیم د غره په یو طرف باندې لاړه نیم په بل طرف باندې دا وشو بیا ویل دا خو ډېر استاد دی داسې د دې نور جادوګرو اثر په ځمکه د په اسمانه ماته شو محفوظ له کړی ورکړه په خپله راغله او چې کله معجزه یې ولیدله بیا وایي دا خو داسې دا پوخ جادوګر دی ځمکې والاو باندې برم دغه کار کولی شي. الله فرمایي اقتربت الساعة نږدې راغله قیامت وانشق القمر او وچاودله سپوږمۍ وإن يروا آية أو أقول كتري أقول لكم نخا يعرضوا مخالي ويقولوا وي سحر مستمر جادو دي فوق جادو دي صرف مکه والا وبانه بلکې اسمان والا وبانه او بیا دې دین او تیویل چالکا د تلوار مکه و د سپه طلب مکه ودرګه چې بل ځای څوک راشي کله په موږ جادو کړی نو د بل ځای خلکو نو تاسو کو ک نور ویل چیرې موږ نری درې چې سپوږمۍ دوه شوی دا خو بیا به جادو وایو او کچره نور خلکو لیدلی دا بهر کې متغرال خلک رااله هغه ته پوسو غلیا او موږ ولې چې سپوږمۍ دوه شوی خو بیا هم خپل خبر نه راو نه ګرځي بیا مو دا د موثر جادو دی او پوخ جادو دی وکذبوا او نسبت درو او وتبعوا اهواهم او تابع خپل خواهشات وكل امر مستقر او هر کار یو وخت کې دن کېده په خپل ټیم قرارې نه ون کېده ولقد جاءهم من الباء او یقین راغلی او دته د خبرونو ما فيه مزدجرون هغه چې پاره کې پورا زور نه ده معنا دا ده پاره کې منواله د شرک او د کفر نه حکمتون بالغتون فخی خبرې دي انتها تر رسیدونکي حکمتون فخی خبرې دي بالغتون انتها تر رسیدونکي فما تغني النذور ما کی دو احتمال دی یا استفهامیه یا نافیه دی فما تغني النذور فایده بولتی رونکی یا فما تغني النذور فایده نشور کولی رونکی فتولا نمخوارو دا فتولا مخوارو عنهم ددوینا یوم یدعو الداعی الى شیء نکور فآورد چه آواز باورکی یو آواز ورکورکی یو سیز ناکار و سخت نکور ناکار و سخت خوشان ابصارهم کوزی به سترګې د دای ذلیل به سترګې د دای قبر نور رواني د خړ سترګې سر به کوز نیولې یخرجون من الاجداث راوزی بعد قبرنا کانهم جراد منتشر تبوی د عمل خان دي خوار وار منتشر خوار وار ذل ترال کانهم جراد منتشر او ال تراجی سورۃ قاریہ کی کل فراش المبثوث نو د پتنګانو څنګه راځي هغه ګډ وډي او ملخان په یو طرف باندې کمل باندې را خوشي تاسو ګور یو سړي کې باندې سیدا نو ځل توي ملخان په شان سوي ان توي د دینه معلومي چې په یو لندواني او دا غینه معلومي چې ګډ وډ برواني نو ظاهرا د دې ډول څنګه کې تضاد دي لیکن خبره د تضاد نشته هغه اولنې حالت وای اول چې د قبر راوځي به خو بګوي کوم درته لاړم بے بداوات کون کی آواز بے غلط راولا سیگی نوی بسیج و مغت روانی دل چه رستنی حالت وی حال چه اولنی حالت وی محتین آمنی بوئی الادائی بلن کی تاواز کون کی تا یقول الكافرون وائی بکافران حازا یوم عصر دادا اولاد دیرا سختا کذبت قبلهم قوم نوحن نسبت تدلو فهم مخدنا قوم نوح علیہ السلام فکذبو نو تکذیب او قدیر قوم نوح علیہ السلام عبدنا بنده زمانگا چه نوح علیہ السلام وقالو ویویل مجنون لیونه ده وزوجر او زورل شوه ده مانا دادا پر خودل شوه ده هر چا زورل ده او دارنگی بیٹھل ده دا خبری وقت کولی فدعا ربه نو آغا آوازو کخپل ربتا چاہتا آواز کئی سی چاہتا کہتا زان پیندرے ده فدعا ربه اگر چغه وکړه आवाज خپل پروردگار ته انی مغلوبن یا الله ز کمزور کیسه ما فانتصر مدد نه وکا الله مدد نه وکا ته غیر الله ته چغه
کله ژوندو ته چغې وې کله مړو ته چغې وې الله دې پرېښود څوک په امریکا پورې ونښتل څوک په برطانیې پورې ونښتل څوک په روس پورې ونښتل څوک په چیرانو پورې ونښتل بالکل یقین په هغوی جوړ دی د الله د ذات دې بالکل یقین کړ شوی حالانکه انبیاو خپل امتون ته دې تعلیم نه ورکړ چې تاسو مخلوق باندې اعتماد وکړئ هغوی د ضرورت په وخت کې چې کله تنګ شوي دي چې الله تعالی په ما غساتي ولا الله من الا په ما غساتي فدعا ربه اواز یو خپل پروردگار ته ویل انی مغلوب ز کمزور یم ز عاجز یم فانتصر مدد مې وکي ګور هغه د سينوي چې در باندې اړو مې در باندې چې پکو مې چا د سوال کوي او دې څه وایي ګور اوسه باندې پکو ابرایکار کې یو فوجیو هغه مسجد محمد خان کې زمونږ استاد د باجوړ عثمان الله دی وبخي دغه قران ورکاو هغه فوجي بلایکار مراغه قران ته کې راستو بالکل هغه بدل شو هغه نه بعد دا وسوي چې مرید دي هغه نه بعد سړي پابندي شروع کړه بیا دی خدای دی ولسمه دغه ورکول نه نظم ورکول کوم چې ولسمه ورځ پي دا د غیر الله په نوم باندې دي په ولسمه ورځ باندې د جماعتون ته په 300 پیسې راوړي اوس نه کوي چې څو براوړي دا به جماعتون ته لګلې تاسو بدبختی پر خلکو کې شروع وا هغه د پیر مولید په شراغ چې هغه دغه را کړه نو دل چې ما سوچو کوم چې یو د متدا خبره کومه چې هغه ما ورشه د مخه نه خواشه اخیدین خلکو برباد کړی څنګه نه داخله لګي په نرم او توه ما ته باندې وکړي چې زړه شوکا ډېر څه کله راشه نو چې دا و چې ویل ته پوهه کوم بل چې نه رايکا یو ځلې ویل بل ځلې ویل یو ځلې مخ راسون کې راکړه نرمانه اړو مې اما ته چې په لاس کې د مزه اوس په تاسو استاد جوړې ده کړه هغه چې صادر پوګه باندې واچو بیا مې ستر ګونیل بس دې سړي باندې کې وګور پان کې په خپل باندې ګون کی خپل لاس پر شل کې په خپل کې په خپل ګونګول کوله شو له اوس بداخل نه وا تاسو سادهګان خلک دي او نن فکر د کرامت د خدای توب او نن سره کرامت خلک په دې دوکه کوي خلی بندول لاسونه شړول خپې شلول کټونه اړول بریخ راوستل دې ته خدای توب وي دې په نن کرامت کې امر جابل وای وې ته سام غاړه ونی چې په 40 شراتالي پټي کې وارته مې دا فاجبه سرکار دی ریکارډ برابرې جوړې سدي ډرایور او اړې په پټول نشي چې ظلم کړي پاګې وړاندې ته تاسو له سره کړل کنه وسادهګانو ورث دونه کما کړلې چې چام د پیوړې د وخت په کومه چې ما باندې وړي دا زما استاد به اوس باندې مې استاد جوړې ده چې ما باندې دي ساده مخلوق دی الله فرمایي فدعا ربه اغا وازک چې زه کمزور مدد نه وکا ته आवाज سره فتحنا باب السماء نور اخلاص میکړي دروازې د اسمان سم د څه ګره پای راوړل فارادي د پار تعقیب مع الوصل د چې سره سم دشتي دې کې ځان نو وسایل پکې نو چې څنګه چې راکړه ما دروازه ته ور باندې خلاص شي فتحنا باب السماء را پرانه سلیمان په دوی باندې دروازې د اسمان را پرانه سلیمان په دروازې د اسمان د ماء منهمرن باغ او بو سره چې را بيدون کې ویل بارانه وفجر العيونا او راضي سلیمان د زمکه نه چيني او بو فلتق الماء نورالي او لشل دوار او بو برانه او کتنه على امر باغکار چې مقرر شي او قد قدر چې مقرر شي او چې هغه ورکولو د قوم ته نوح عليه السلام وحملنا على ذات الواح او سور کړمږه نوح عليه السلام لاره په کیسه تختو والا کې او د میخونو والا کې هغه ته نیول چې ته کیسه ته وکړه تختیم یې میخونم په لګیدلې تجریب عیوننا روانه ودا کیسه رو برو زمن جزاء بدلا خستل دي لمن کان کفر دا هغه چا د پر چې ناشکری کړی شو کفر هغه نه مراد د نوح عليه السلام نو ناشکری چا شو د نوح عليه السلام الله فرمایي دا بدله می جواب کړه جزاء بدلا خستل دي لمن دا چا د پر کان کفر چې و ناشکری شو ولقد ترکنا آیتان
او یقینا پرې خدای موږ دا واقعا نه فهل من مدکر ایسو پنده اخستون کې فکیف کان عذابی و نذور نو وګورئ څرنګه عذاب زما ویرول زما ولقد یسرنا القرآن للذکر او یقینا موږ آسان کړی قرآن للذکر لپاره فهل من مدکر ایسو پنده اخستون کې اوس دا آیاتو خدای موږ نه دی آیت نو خبر ونه ترجمهونه کې ګران له کافر کېږي اوس سره ټول ناس دي خدي متناسب دي ماشومان متناسب دي دا بل شپه عربي مصر ماشوم نه پنځه کلام دغه آیاتونه ویل دغه آیاتونه او دغه ترجمه او کول چې سره ته حیرانې ده دونه ماشوم دی دا به دغه یو کړي چې پان کوغره قرآن ته کینه کافر کېږي نو دا الله کافر کول لره لګلو چې خلک دې کافر کول کنه د خلکو یاد ته پر لګلو یا سره د خلکو یا کنه جمله نه پښتنه کړې چې استاد دا کې د هدایت کتاب د کوم کتاب دی ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد نسبت دروغ کړو عادیانو فكيف كان عذابي ونذر څرنګه و زما عذاب يرول ان ارسلنا بشك من راولل عليهم فاغبان ريحا صرصرا سلي تيزا في يوم نحس فورس پیرکی مستمرن همیش پورس پیرا همیشه کی معنا ټول اورات په وچلې ده او د دې په حق کې دا اورات څه پیرا وا پاتې شو ګورې سپېرې معنا دا نه ده چې دا د هر چا د پاره پیرا چا باندې چې په کوم اورات باندې غم راشي خلک په یاره نن دې د غم ورځ په ما باندې ناغه شری پاغه باندې وي اوس په ورځ کې دا تقسیم کول چې دا د سپېرا ورځ ده چې شنبه په ورځ باندې میزه نه کستی کی وستا غلط عقیده دا به څنګه کی دا چې موږ او تاسو دا فیصله وکړو چې د نن نه پس په بل ورځ نه زما چې واچ شنبه ورځ اما کور کې ویل زموږ ټول ځانې الحمدلله چې په فرض باندې او شکر دې ټول نم بچی مې دې او مزاج مې دې هیڅ مسلیت نه خراب مشته خلک یو بچی پسې سترګې راوځي الحمدلله مال خیر الله راکړي تا په دې په خونه ده چې بس چا شبي پر جامې وینځلې نو بچی به مري او دا بکیږي هغه بکیږي دا ټول غلطه عقیده دي سره به کور نه وځي کور به خای ما شبانو کې عادت مات کړی به مې جارو کوا دې څه څنګه کیږي پیدا خاص چټي ما خام کې کور مجارو کوا دا ښا کور کې وداسته رو جماعت په ښا کور کې کوي هغه جاروي که په طبيعت په تکیه نه وی خوري دا ټول هغه فاسد عقیده مردار عقیده اے په خارخو کې من مرادي سترګې ورغوره پیږي من مرادي کا پهله کې د کې نه راغې من مرادي ځای باندې پېما دا کومه کچې دي سترګې له وګتی ویسي ستګي مړې له وګتی ویسي ستګي جلکه د الله بندگانو نه پدې باندې سترګې لړندېږي نه پدې باندې ور کېږي زما الحمدلله دې تلويخ کارنا دغه عادت ته سترګه وسلو مې چې پوما مړې لګوتې یو سم نه چې پوما نمې شکر دې ورشته او نمې ته نظر کمزور دي خملدار دا غلط عقیده باندې ختم شي دا الله په ذات باندې یقین کو نه پنځه امنت بالله کی وای امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله فامنت بالله کی خود شي وای او چې بیا غاړه واخلي وړه چپل وټه مقصد لند کی انت ویل چې والقدر خيره وشره من الله کړه نو دا وړه چپل وټه څنګه لند کړه ماشوم په سنت کې زيتي خو خبره واخلي په خپل په لوته ودخلي نو تاسو ویل چې والقدر خيره وشره من الله تعالی اوس اخر شپ دې کې څنګه ساتي کدا دومره خوانو انت نه ولري کله کومه ته به وکنه دومره مردار عقیدی وسم الله ته توبه نو باسي وسم په الله باندې یقین نه جوړي ها خو به جوړ کې یا به غویخ کر په لګولې ورکه غویخ کر کې دومره قوت وې نو دا غوی سر ولې پرې کړی شو دا په کوم ځای باندې خو کنه هغه څه ګټه ورسره چې په تاسو ورسې کاغه بچړې او تا کوروم بچکی اورځي په ګاش کې وته یو کور خاص درازم چې وټه کوله دروازې پاتې چې پامک د غوي سره په دې دیوال باندې نال کړې
چې راوتل تپوس مې چې وکړ هغه تبلیغي سلسله خو پاتې شوه ما نه خو بې څه کار دغه قرآن چې کوم دی نرمه ده ما نه نرمه نه کېږي تر شی بل باندې ما ویل دا څه کوئ وایي دا خو برکت دپاره نو ما چې دې کې برکت شو دغه څه دغه ولې را جدا شو اول بیا هغه بچ کړی اوس به تا بچ کړي چې هغه یې بچ نه کړو تا نه شي بچ کولی وایي ښه جي دلې بیا کور به جوړې کور خطا پرې ولګوي کور به جوړوي توره خطا پرې ولګوي یعنې که دا مردار عقیدې دا رسمونه دا رواجونه کور کې مریض پیدا شي کلي کې به ګرځي خازلې به راغونډوي کټوۍ کې به یې واچوي او تیری به ورته ووایي لوګیا به شروع کړي هلته به په خانک کې راواړې خوټ خوټ به وکړي وایي یاره داسې سترګې پرې لګېدلې وې که نه ښه شوله چې دا شی مو کږي نو اوس به ختم و ټولې مردارې عقیدې دي باید الله ته توبه وباسو د الله کارونه الله ته وسپارو تا په خپله خوله ویل دي چې والقدر خیره و شره من الله خیر شر صرف د الله په لاس کې دی صرف لا سیاست فی اسلام اسلام کې دا شیزونه نشته دا بدپالینې دا په اسلام کې نشته صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی خو دا چې څوک یې نه وایي یا ورته دا فالتو خبرې ښکاره کېږي ما ته خو فالتو نه ښکاري ځکه چې موږ ته خپل رسول ویلي دي کتابونه پرې ډک دي په دې وجه باندې باید سړی د خیر و شر عقیده صرف په الله باندې وساتي بل چا باندې عقیده ونه ساتي الله فرمایي تنزع الناس فی یوم الناس خبره مې دې پورې کوله چې په ورځو کې سپېروالی د سپېروالی نشته بیا ټولې ورځې د الله ورځې دي یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق ما خفه کوي ما غصه کوي یسب الدهر وانا الدهر زماني پسې کنځل کوي دا زمانه خوښې ده دا ورځ خوښې ده او دا داسې ده او دا داسې ده او الله فرمایي زمانه خو زما په اختیار کې ده ورځې خو اړوم راړومه ځکه نو خلق راته کنځل کوي راته بدې بې وایي زه بیا مړه خوراک مړ کوم څښاک مړ کوم جامه مړ کوم د اوسېدو ځای مړ کوم همدې په ورځو پسې شروع شي دا خوښ ده دا سمه ده خوښه سمه کې چاره ورسره تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر راښکلې خلک دغه شلی ته به وې دا تنې وې د کجورې ویښ نه ویستل شوي داسې دا خلک اوچت کړه او داسې ګزار کړه چې تا به ویلې دا د کجورو تنې دي او دا وړاندې وړاندې واړتولې داسې سلی په الله راولېدله وما يعلم جنود ربك الا هو فكيف عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر نترنگي وعذاب ما يرول زما ولقد يسرنا القران للذكر او يقينا تاكر من قران دپار الپاند فحال من مدکر ایا کله څو پندا خسن کې کذب ثمود بالنذر نسبت درو کړو ثمودیان يرون کتا فقالوا ولدي ابشرا منا واحدا ایا بندا زمنګ نه یو نتبعه من ټول هغه پسې روان شو یو کس پسې روان شو انا اذا لفی ضلال مسعور یقینا موږ به په دا وخت کې چې ټول پر یو پسې روان شو فی ضلال په خدای کې به ګمراهي کې به وسور نه په لیوانتوب کې دا خو موږ لیوانتوب وي چې یو کس پسې روان دي دا کې یو کوم خلک القي الذکر علی من بیننا ای راولې غلې سره واحد په دبانې د میان زمنګ دا من کې لوی خالق دی ملکان دي خانان دي نوابان دي پلار کې خوارې نه کړې دي اوس هغه نه راځي او بیا راته ناس کې بیا راته مسلې کوي من بیاننا نن څه دا ویل زمیدار زامن سي امن خاندانی مولین پلار نکړ خو پلار نکړي مولا هوته مولا نه کنتا خو ځنه کړه ما پلار انیو خو ما تقریبا صلی الله علیه وسلم باندې وکړه نو دا څه میراث یې خو نه دی چې څوک پلار یې مولای زی به مولای تاکي له مولانو زامن دروخه مسلمان لایق بچاځي ورته تماشه وکړي انزل عليه الذکر القي عليه الذکر القي الذکر عليه من بيننا ایرا ولګلې شو وحی فدباره من بيننا د من زمنا بل هو کذاب ناشر بلکې دې نهایت دروغجن لوی کون کې عاشر لوی کون کې کبرجن سيعلمون الله وذرهم پوي بشي سبا غدن سبا من الكذاب الاشر چې څوک د نهایت دروغجن او لوی کون کې ان مرسل الناقه یقینا منغارا لګون کې د اوخي ناقه اوخه فتنه تند پاد ازمیخ لهم دوی فتقبهم انتظار کول دوی واستبر او صبر وکړه
ونبئهم او خبر ورکړه ان الماء قسمه بينهم چې وبو تقسیم جسما بین دوی کې کل شرب محتضر هر نو بر د وبو تبع حاضر دلې شي خپل نمبر والا وایي چې چا کوم نمبر خپل نمبر تبع سره کېږي حاضرېږي یو ورځ د اوخي وا یو ورځ د ټول کلی وا یو ورځ به تاسو کې بل ورځ به تاسو کوي کل شرب هر نمبر د وبو ته محتضر حاضر ولې بشي د نمبر والا فنادو نو دی خلق आवाज کوي او بلتا فنادو आवाज او کدي خلق صاحبهما خپل مشرتا مرګریتا فتعاتا سوره را واخلا فعقلا وخه زخمی کلا فكيف كان عذابي ونذر نسترجو زما عذاب او يرول زما ان سنار ساحتن یقینا منغلا ولګلا پدی باندې یو چلا واحدتن یو چلا فكانوا نشدي كهشيم المحتضر پشان د زره زره شوی شپول وهم کی دا خلق مال لپاره شپول وای دا چا چې دا جاګه جوړ کړی دا شپول جوړ کړی دا څه وای شپول وهم کی دا د شپول دغه چی وی ازغي دا ډیره مودوي نو اخره کې دا د شي وچ شي چې به معمولی خپل کې د ټفاق کوي اکثر زمیدار دغه مالم ساتلې د ټول په پويږي ځین وخت دې چې په زور دغه کې دا بزو والا غواګانو والا د ګډو والا دوی په دې میدان کې دا ازغو یو انګړ جوړ کړی دی هغه جوړون کې رسوي شپول جوړون کې او د انګړ ته وای شپول دې شپول باندې خپل کې دي دا زری زری شي الله فرمایي د چې می زری زری کړ لکه هغه د شپول وهون کې شپول چې څنګه شي ذره ذره دغه شي زری زری کړ الله الله نه معنی دا نو شو دې په شان د ذره ذره شي هغه شپول د شپول وهون کې ولقد يسرنا القرآن یقینا آسان کړی من قرآن دې ذکر لپاره پنداخو فهل من مدکر آیت سره پنداخو سن کې کذبت قوم لوط نسبت درو کړو قوم د لوط علیه السلام بن نذری رون کتا ان ارسلنا عليهم حاسبا یقینا من راولې د پاوی باندې باران کانو الا آل لوط مگر آل لوط علیه السلام هغه نه بچو نجیناهم بسحرین نخلاصین ورته هغه ته پښمنی کی نعمتان د وجه احسان من عندنا دم طرفنا كذلك نجزي من شكر دارنګي بدل کومه چې شکر کوي ولقد انذرهم او یقینا يرولي ولو تعالی السلام دوی لرا بچتنا د انیولو زمنا فتمارو هغه په شک وکړو بن نزول په يرولو کې ولقد راودوه او یقینا مطالبه کړو قوم د دوی تعالی السلام عن ذاته داغه ملمنو مبارکي فتمسنا ينهم الله وي قرآن مکر سترگی دا ہوئی فذوقوا عذابی و نذر او کوئل شورتا وزکی عذاب زما ویرول زما ولقد صبحهم بکرتن او یقینا سبار آغی دویتا وقتی عذاب مستقرون چه ہمیشہ او پدریبانے او قرارے رون کے او پدریبانے فراغ کوئی چطوری حالات کرو فذوقوا عذابی و نذر وزکی زما عذاب او ویرول زما ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او یقینا آسان کرده من قرآن د پاره د پنداخو آیا کله شو پنداخون کې ولقد جاء آل فرعون النذر او یقینا دا غلیو فرعون نه تایرون کې چې موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام کذبوا بیااتنا تکذیب کړل موږ آیاتونو کله هدا ټول فاخذناهم ونول موږ ویلرا اخذ عزیز مقتدر ونیولو د زورور ذات چې پوره قدرت والا دی اکفارکم آیا تاسو دا کافر مکی والا توي دلته د خیرون مراد غرواله په دین کې نه ده خیرون مراد غرواله په طاقت کې او په مال کې الله فرمایي تاسو چې مکی والو چې تاسو خلک مضبوط کی کاغه چې هغه هلاک کړم تاسو په څخ کار ہے اکفارکم خیرون آیا کافر تاسو دا مضبوط کې او ولدي من اولایکم دا غونه ام لکم براءتم من فی الزبر یا تاسو لپاره براءتن خلاص دی او نجات ته فی الزبر په کاغذونو کې په کتابونو کې څه خبره ده تاسو طاقت دې کنه تاسو متعلق الله ویل چې دا به بچي کوم کتاب راغلی چې بدار کړي چې هر څه کول صبر کنه یم څه مسله ده نه څه بچ کېدو فیصله د سرشتہ او نه داغه نه مضبوط یاستي چې هغه نه هلاک او تام هلاک کوم مثلا اکفارکم خیرون
آیا ستاسې کافران دا غوره دي معنا مضبوط دي او دارنګي سړي ډېر دي مال ډېر دی من اولئکم د هغو نه ام لکم براءة فی الزبور یا ستاسو لپاره بچوالی دی په کتابونو کې ام یقولون یا دی وایي نحن جمیع موږ غټه ډله یو منتصرون بدلا اخیستونکي څه شي چې باندې تاسې مغرور یاستئ څه چل دی سیهزم الجمع زر دی چې شکست به وخوري دغه ډله بدر کې وخوړله که نه ویولون الدبر او روا بړی شاګانې بلې ساعت موعدهم بلکې قیامت نیټه د دوی والساعت ادها و امر او قیامت هیبتناک دی او ډېر تریخ دی ادها ډېر هیبتناک دی امر ډېر تریخ دی ان المجرمین فی ضلال وسعور یقینا مجرمان په ګمراهۍ کې وي وسعور نه قصرو لمبو د اور کې وي دا سعور او هغه سعور فرق لري هلته سعور معنا ولیونتوب دلته سعور معنا سرې لمبې د اور یوم یسحبون هغه ورځ چې راښکلی به شي فی النار په اور کې علی وجوههم نسکور په مخونو باندې تاکې پړ مخ پراته پکې راکاږي وي الله دې موږ حفاظت وکړي ذوقوا مس سقر ورته ویلی به شي وڅکئ خوند جهنم په زړې مزه وڅکه انا کل شیء خلقناه بقدر یقینا موږ هر یو څیز پیدا کړی د هغې لپاره په خاص اندازه باندې وما امرنا الا واحدة کلمح بالبصر او نه دی حال د قیامت مگر یوه شپېلۍ ده کلمح بالبصر په شان د رب په سترګو د سترګې د رب په شان ته به څه شي قایمه شي وما امرنا او نه دی حال د قیامت الا واحدة کلمح بالبصر مگر یوه شپېلۍ ده په شان د رب د سترګې ولقد اهلکنا اشیاءکم او یقینا هلاک کړو موږ هغه ملګري ستاسو فهل من مدکر آیا شته څوک پند اخیستونکی وکل شیء فعلوه فی الزبور او هر څیز چې کړی دوی هغې لره په صحیفو کې دي وکل صغیر وکبیر مستطر او هره وړه او غټه لیکل شوې ده هره وړه او غټه لیکل شوې ده دا تصور مه کوئ چې څه به پاتې شوي که ښه مو کړه هغه همدغه لیکي او که بده مو کړه هغه همدغه لیکي ان المتقین فی جنات ونهر یقینا متقیان به په باغونو کې په ودو کې وي فی مقعد صدق په مجلس رښتیا عند ملیک مقتدر په نزد د لوی بادشاه ملیک لوی بادشاه مقتدر پورا قدرت والا بسم الله